سلام و وخت مو بخیر. د ایران سفیر د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي کومي د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره لیدلي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې لیدنه کې په سیاسي اقتصادي مسایلو او همدارنګه په بیلابیلو برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې شوي دي. بل پلو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور چې د اقتصادي برخې پرمختګونه پکې راخیستل شوي دي ستایلی دی. یاد معاونیت ویلي که نړیوال ټولنه مثبت تعامل ته مخه بندیزونه لري او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، هیواد به په اقتصادي برخه کې بشپړ پرمختګ وکړي. د افغانستان د نساجي ریاست مسؤلین وایي چې د پلخمري نساجي فابریکه د بیا رغونې او ترمیم چارې له 12 کلن ځنډ وروسته د بهرنیو انجینرانو او د یادې دستګاه د فني کارکوونکو له لوري پیل شوي دي. د افغانستان د نساجي عمومي رئیس عبدالمتین مزمل بغداد ته د سفر په ادرس کې ویلي چې 40 کلنې جګړې او د ترمیم په برخه کې بېغوري د دې لامل شوی و چې د یادې فابریکې ماشینونه له کاره لوېدلي وو. د ارزګان کندهار ترمنځ د 25 کیلومترۍ عامه سړک د بیا رغولو چارې پیل شوي دي. د ارزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې سړک د بیا رغونې لګښت 21 میلیونه افغانۍ دی او له هیواد څخه بهر دا چې پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال د دوی 3 سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستاني پوځیانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. دا د نن ورځې مهم خبرونه.